السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. احساس پروګرام یا مخکینی نوم چې دی هغه بنظیر انکم سپورټ د دې دا پیسې چې دی دا د خلکو ته ملاویږي او د ډیر وخت نه دا پیسې ملاویږي لګیا دي. اوس ځای لغونتي وسی کړي دي خو په دې کې مسایل ډیر زیات دي. اوس دې میاشت کې ما ته چې لکه چې سټیم نوټس کې راوستنو ما لغونتي د دې تکل شروع ک چې دې کې ما یو څو خبرو لیدي هغه زه تاسو مخکې کوم هم په دې ویډیو کې به تاسو هم ګورئ چې یو خو بنظیر انکم سپورټ یا احساس پروګرام چې کوم دی عمران خان صاحب اوس د احساس پروګرام نوم یې دی د دې دا پروګرام چې کوم اوس دی اتورایز کړي دي دا چې کوم کسان ته د خدمات ورکړي دي هغه د پی سی او ګانو والا دی پی سی او چې چلی ایزی لوډ والا او د ایزی پیسه والا دا کسان چې دی سره چې تاسو پرایویټلی خبرو کې لکه اوس ما په ریکارډینګ باندې دی ما سره هغې وایي چې یاره که ما نه دا ډیوایس واملی نو زه پیسه کوم لکه ماله خو څه تنخوا نه راکوي. دویمه خبره هغې راشي سهاره ډیوایس کار نه کوي لاړ شي خپل پی سی او کې کینی خپل ایزي پیسه کاروبار یې چلولی وي لکه دا به کوي څوک که ګورنمنټ خپل ترو سره د دې څه بندوبست نشي کولی نو بیا د کلي سکولونه شته دی په هر کلي کې یو سکول شته هغه ټیچرانو ته دی حواله کړي کنی د هغه ځي ناظمه کونسلر هغې ته دی حواله کړي نو دا مسله به داسې جوړیږي نه. زما شاته به تاسو زنانه ګورئ او د دې تاسو کم ځي ته لاړ شئ هغلته به تاسو دا مسایل ګورئ چې کم ځي ته لاړ شئ. دویمه خبره دی په خپل پیسې اوګانو کې دغه پیسې بیا ورکوي دی بیا هم دغه زنانو ته وایي دغه سړو ته وایي چې یاره تاسو راشئ پیسې او ته هلته ماله 200 روپۍ راکوي زما ځای کې دا کار کوي. اوس سرکاري ځای کې کار نه کوي او د ده په پیسې او کې کار کوي. دا خبره ده. درېیمه خبره دا ده چې دی خامخا 200 روپۍ کټ کوي 300 روپۍ کټ کوي. د دې پروف هم ما سره شته. ما یو ځای کې ریکارډینګ کولو او باقاعده دغه ما وایس ریکارډینګ وکړو پهلا ما ورته لوکې صاحب خلاف کمپلین دی چې ته کټوتي کې هغه ویل چې یاره زه نه کوم نو کېدای شي دغه کې زه تاسو هم ښیم میټ کې هغه کس چې دی هغه بیا ما یو زنانه ته ویلې چې تا ته پیسې میلاو دي هغه وایي چې او میلاو دي هغه پیسې چې ما وشمارل نو 11800 نو 11800 روپۍ هغې له ورکړي 200 روپۍ کټوتي یې نه کړې وه. بیا هغه ته په هغې باندې شرمندګي محسوس نه شوله هغه آئیں بائیں شائیں لکه هغه وایي چې یاره دا یو دغه چې دی نو او یو جینون هغه مسله ډسکس کړه هغه ویل چې یاره یو کس په پیسې ورکولو باندې 25 منټ لګي او دا واقعي ډېر زیاتې دی. نو ګورنمنټ له پکار دی چې دا چاته دا والا کړی دی نو دغه کسانو نه دی دا واخلي که میزان دی که هر یو دغه دی هغې نه دی واخلي او اتورایز کسانو له دی ورکړي چې کم دی خلکو له تکلیف نه ورکوي پیسې ورکړي او تکلیف نه بغیر ورکړي. مخکې ګورو چې څه کېږي. دا کسانو سره زه تاسو ملاوم د هغې مسایل به تاسو واورئ او چې کم اتورایز دي هغې له زه ځم د هغې باره کې د هغې پوینټ اف ویو به تاسو والئ. ډېره جوړ تکړه خوشاله راځئ السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. تاسو دلته چې کوم اپوینټمنټ شوی دی پهلنی سوال زما تاسو نه دا دی چې یاره تاسو د اپوینټمنټ کم کسان کوي څه مطلب دا تاسو له دا ډیوایس چا درکړی دی دا خو فرنچایز راکړی چې کوم د الفلا طرف نه چا فرنچایز وي دا موږ ته هغوی راکړی دا ټول پی سی اوګانو والا له ورکړي دي دا چې کوم فی پی سی او وي لکه ټاپ فی یا کم فیږي ډېر نو هغې ته ورکړی. ښه دا راته ووایي چې یاره زه دلته تقریبا یو هفته راغم که نه یو هفته کې هغه فقیر کلي کې دوکان ستاسو دی د پی سی او تاسو کوم یو پیربالا والا زما ایوب نامه ده ایوب پی سی او والا. ښه دا راته ووایي چې یاره په دې یو هفته کې چې دی دلته ما یو کس ونه لیدو چې هغه دلته کې لکه ناست وي همدکه یو خبره کوي چې ډیوایس کار نه کوي نو تاسو لکه که یو ګنټه کارونه کوي نو واپس په بیا ځئ پی سی او دوکان کې به کښېنئ. یاره مسلې خو ورکې داسې ډېر زیاتې لکه مخکې دوی سره نادره وه ایچ بي ایل وو نو هغوی نه یې دا پیره سیسټم یې ختمې کړې نو دا پیره الفه کې ډېرې زیاتې غټې مسلې دي. د دوی سیسټم اوسه پورې لکه سیټ نه شولو په خپلو خپو ونه درېدو. د دوی چې کوم هیډ کسان دي ما هغوی سره په ټلیفون خبرې وکړې چې یاره دا خلک کړېږي یا به د چا 12,000 وي یا به نه وي هغوی راځي کرایان هم لګوي او کار یې کېږي نه چې کار یې نه کېږي بهی تاسو داسې کار وکړئ د میډیا په تور باندې دا سیسټمونه بند کړئ
چې کله تاسو خپل سیستم ایګری کوي نو بیا دې راشي بیا به موږ وچلو. اوس د ورځې ایم ټي یا پرابلمټیک کیسې ډېرې زیاتې بې انتهایي دي نو ټول ورځ موږ دلته کېناستو. خو ستاسو مسایل دي که نه جي خو بالکل ستاسو ډېره ښایسته خبره ده. دی لا دا پوره د دې پوره کار کولو نه پس چې دی تاسو حواله کول پکار دي. د دې نه علاوه چې دی ستاسو فرایض دي که نه دی تاسو له درکړی دی چې په فون باندې ورسره ما خبره وکړله نو یو د فقیر کلي دی یو هغه دا خبره وکړه یو تاسو دا خبره وکړه چې یاره که اخلي نو موږ نه دی واخلي لکه موږ په ما سره ریکارډینګ شته که نه لکه موږ پیسه کوو. نو زه دا ویم چې یاره تاسو نه دی په کار خو تاسو ورته حواله کوي که نه هغوی به داسې ریلیونټ کسان داسې کس وي چې د هغه به د زړه زور وي که دا ډیوایس دلته کار نه کوي دا ډیوایس به اوچت کړي یو به سي خیبر بینک ته او هغوی ته به ووایي چې وروره دا شی کار نه کوي یا موږ په خلکو باندې د خلکو هزار زموږ نه مالي. که تا سره واقعي روکې د دې خلکو د کرایه غم وکړه نه نو ته به دلته ناست وې. په دې یو هفته کې مسلسل زه سهار راځم دلته 11 بجې او دلته یو قسم نه نو مطلب که تاسو واقعي احساس په فون باندې به یو ځل خبره کړي چې یاره دا خلک کرایه که نه او یا چې هغه ما درته فون کړی و چې یاره دلته دا زنانه چې دی کرایه وروړي او دغه کوي نو د هغې نه پس چې دی نو تاسو لکه دا د نن بیا هم پرون نه وایي دا د نن چې دی نو تاسو ناست یې. یاره زه تاسو ته اوس داسې ویم که نه لکه ټول ورځ دلته کېناست یم 20 زنانه نه کېږي او د هغوی پیسې په بانډه شي په ایم ټي کې یا پرابلمټیک کې او هغه زنانه ته په سر ناستي چې یاره ماله پیسې راکړه زه یې کوم ځای نه ورکړم. ښه ایوب صاحب دا راته ووایي چې یاره پیربالا کې 200 روپۍ چې تا له درکوي نو بیا کېږي دا خبره صحیح ده؟ دا سراسر دروغ ده. هسې ما خو یو کس ولیدو زه به تاسو ته د ویډیو کې هم ښیم هغه هم چې دی نو ډېر مزیدار طریقې سره هغه ویل چې یاره زه هرګز دا خو سوال نه پیدا کېږي زه به حرامه کوم او په موقع باندې هغه کس چې دی زنانه ما ولیدله چې هغې له 11800 روپۍ ورکړې وې. نو دا شیز وي زمونږ الله دې معافي وکړي مونږ کیلې نه شو اخیستې درزن کیلې چې یاره اخوا مخ کو درزن کیلې مونږ نه شو اخیستې او ماشاءالله داسې بشري تدرسي کس خو که اخوا دې مخ کلو کور کې د هغه شاپر کولاو کلو نو هغه کیلې به چې دی هغه چیلې مو نه خوري. دکه زمونږ مسلمان او مونږ بیا حکمران ډېر مزیدار غواړو مونږ بیا ابوبکر صدیق او عمر فاروق په شان ته خلفای راشدین غواړو خو خپل عمل زمونږ دی. روزانه دا راته وایي چې یاره دلته که دا فرض که سیستم کار نه کوي نو دې دپاره به عمران خان راځي که نه دا به ته حل کوي؟ دې لپاره موږ نشو حل کولی. که عمران خان سره کار کېږي چې هغه ته مونږ اپیل وکړو که نه چې یاره ته راشه درمنګو ته روکې او دا درمنګو کې د زما د ایوب ورور چې دی دا ماشین کار نه کوي نو دته له زنانه زیات ولاړ دي. 200 روپو خبره وکړه مثال پر تور چې مالا په 12000 روپے کې 27 روپے کمیشن راکړي. ٹھیک ده 27 روپے او څومره کسان د ورځې کېږي؟ دا سل دا 200 د هر یو زنانه په خپله خوښه ورکوي. ټیک شو د ورځې 30 زنانه یا 40 زنانه کېږي. مخکې د دې نه مخکې پروګرام کې چې کوم څه ټایم چالو شو په روزه کې روزانه یو تپوس نه کوم صرف یو تپوس نه کوم یو منټ درنه تپوس کوم دا چې کوم زنانه دومره غریبانان دي چې هغه 12000 روپۍ ته د هغې نظري او تعالی په خوشحالۍ 200 روپۍ درکړي 1500 هم ورکوي. ښه ورکوي ما داسې خلک لیدلي چې ورکړي دي. ښه ورکوي صحیح ده په دا زما علم کې نه وه دا اوس لکه ناظرین به په خپله دا سوچ وکړي چې یاره یو غریبه ښځه یي که نه او هغه 12000 روپۍ نو د هغې به څه دغه وي. داسې حساب شوی لکه ډېر دې حکومت خو داسې پالیسیانه ډېرې غلطې چالو کړلې. زه برته دا ویډیو به کټ کویم نه او دا به پوره رسوئ. دوی 15 شیزونه داسې روغ کړل چې اوس یو غریبه زنانه د هغه چا عمرې له ولېږله بیا پاسپورټ یې جوړ کړو هغې پسې اکاونټ بند دی. هغه دلته راشي چې مونږ چیک کړو اکاونټ پسې بلاک شوی دی مونږ چې معلومات وکړو داسې کې بند دی د پاسپورټ جوړ کړی دی د ګاډۍ په نوم دی هغه ګاډۍ هم د بل چا په نوم وي هغه عمرې له هم بل چا ولېږله. هغه خو مړه مول سمول دي که نه روکې ستا لاس کې چې دا کم مشین دی ته دا خو سم که که نه روکې زما چې کم مشین ستا لاس کې دی ته هغه لګیا نو الفلا بینک ته به څوک ځي روکې عمران خان به ځي الفلا بینک ته به لاړ شي. ستاسو نوم؟ جی زما محمد ایاز نوم دی زه د ایوب بدر یم. داسې کار نه دی ښه دا بیا ریلیونټ کس دا دی که نه اصل داسې کار دی دا مه کټ کوئ. یوازې د الفلا باندې ډېر زور دی نه مشینان یې کمزوري دي ایچ بي ایل دی واپس کولو کې ورته نادرایي سهولت دی کولو کې زه د 500 ښځو دلته ذمهوار یم چې وله مې ونه کړې او پیسې وله راونه رسېدې بیا چې ستاسو څه وایي ووایه
د الفلا بیا دا خبره سیستم دی، دا ډېر تاسو slow دی. الته کړې د خیبر دا بینک ډېر slow دی ډېر. کې الفلا کې تاسو خبره کړې داسې ده کار شولو چې څه ټایم ثانیه نشتر چې راغله که نه نو الفلا والا داسې کارونه وکړو چې هغوی چې کم ریټیلر وو چې هغوی ته د مسلو پته و نو هغه ریټیلر ته دوی وینا ونه کړله هغه ریټیلر یې راټول کړ چې هغه پیاز ټماټر والا یې سیسټم ورکړی دی او لګیا دی په هغې باندې کار کوي دا زیاته بدنامي چې جوړه کړې دا هغه خلکو جوړه کړې ده چې هغه اجرو والا نه مر کړي دي پیاز ټماټر والا نه مر کړي نو هغه په دې شیزونو نه پوهېږي که نه نو پیسې وګان ولا کومه داسې توروکه چې کوم چې ته زورو کې هغلته زنانه وي او سړی نه نو پیسې هغه بیا 15 منټه ډیوټي وکړي او د هغې نه پس وي سیسټم کار نه کړي لاړ شي خپل پیسې وکولاو کړي روډ مې دې سیسټم ته تاوزه کېنوم او دا زنانه دغه ناستې دي ګوره دا پیسې د دوی بانډه دي دا ولې بانډې دا زما په وس کې کار دی دا خو څه نه دي چې دا چینک نه دی بل ته یې واړی دا خو څه نه دي دا خو سیسټم دی صحیح ده الله دې وکړي ما ویل ما یاره زه لږ ناظرین ته دا ښیم هغه چې کوم فون باندې تاسو به ساوند اورئ یې زما دا یو ورور دی او یو چې دی نو هغه نن بیا نه راغلی فقیر کلي والا کس نه راغلی نن نه او تاسو له 3 سیسټم یې درکړي دي یو دوه سیسټم یو زما دی یو مې ضرور دی هغه بل کس راغلی دی نو دا فقیر کلي والا پکې څه کردار دی نو اوس پته نشي هغوی نامې خو لیست کې راغلي خو نه دي راغلي ما خو تاسو دا ووایي چې دا مسلې مطلب هغه چې کوم سیسټم دی نو هغې دپاره هغه چې کوم کسان دي هغه نشته دی دلته او که اوس زنانه تاسو وښیمه بهر نو زما په خیال 70-75 نوالي تقریبا 120 پورې داسې زنانه به بهر ولاړ دي سړي هم ولاړ دي او زنانه هم ولاړ دي الله رب العزت دې وکړي چې زمونږ د خپل ځان سیسټم پیله ښه شي د هغې نه پس چې دی نو که دا مشینونه زمونږ ښه شي نو ډېره ښه به وي خلق دی ودنا ودرېږي چې دا مسله جسپورت جسپورت لیکي هغه چې مسله راشي پیسې ودرېږي چې پیسې ودرېږي نو څه واقعي او دې کې هغه نورې ښځې مخکې جمع چې دا د نظر پیسې سر زما یو سمپل کوېسچن دی جی دا ریکارډینګ زه کوم زما یو سمپل کوېسچن دی سر چې تاسو کله لاړ شئ نو تاسو سره ریپرزنټیټیو هلته میلاویږي کوم دا پي سی اوګانو ولاله چې تاسو حواله کړي دي هغې تاسو کور نه راغواړي سر که نه هغه تاسو هملته موجود وي ګوره دې چې دی دا دلته زمونږ بینک الفلا دی دا زمونږ مین هغه چې دی پارټنر ارګنایزیشن دی صحیح شو دې بینک الفلا هول ان سولي ریسپانسبلیټي ده چې دا به مونږ ته اجازه نه کوي ایجنټ چې دی هغه د دې انډر نو دې سره الریډي زموږ ډي اس پي کانټریکټ شوی دی دې باقاعده نمونه موبایل نمبر یې هر یو شی چې دی نو هغه فرض دی باندې دې باندې به د ګورنمنټ طرف نه څوک واچ ساتي سر دا سیټسفیکشن به څوک کوي سر مونږ پرپوز کړی دی چې د هر علاقې خپل کیم سایټ دی هغه سر د دې ذمہواري د حکومت طرف نه خو په تاسو باندې راځي که نه هلو 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 زما د فون نه څه نمبر دی څه نمبر دی 0336 تاسو کومه ده 336 99 99 31 507 ناظم صاحب لږ دا کیمره لږ ماته کوي تو اپنی اولاد کو بھی ایسے دکھی نہ کرو السلام علیکم سر سلام جی سر دا راته ووایي چې یاره دا کم ریکارډینګ دا چې کم کسان دي که نه چې ګورنمنټ طرف نه خو به تاسو د دې ریسپانسیبل یې که نه جي گورنمنٹ الحمد زموږ صرف مانیټرینګ دی مانیټرینګ کې سر دا راځي که نه چې یو کس په ځي کې ناس نه دی او هغه خپل پی سی او کې ناست دی او هغلته تاسو لاړ شئ هغلته تاسو زه چې کله 3 ځله راغلم تاسو نه یې که نه چې تاسو فیلډ باندې یې نو فیلډ باندې چې تاسو لاړ شئ هغه کس نه یي د هغې خلاف تاسو څه ایکشن اخلئ جی فوټو کو چې بای ستا چې کوم دی Pashto
په هغې باندې تاسو چېرته ولیدل زاهد مصطفی صاحب چې یاره هغې څه کار یې کړي وي پې سر ما درې ځینو ته تللی یم یوزي کوم چې دی مسله حل نه ده د سره هغه کسان کیني نه او نه هغه کسان چې دی نو لکه هغې وایي چې یاره که کېږي ودې شي که نه نو زمونږ پیسې دي داسې قسم خبرې کوي صحیح ده سر زه ډېر افسوس او دا خبره کوم چې یاره ستاسو ایگزیکټ جواب نشته دی چې کوم جواب چې کوم دی زما په کار دی هغه ستاسو نه دی که نه جي نو بهتر دا ده چې یاره تاسو لږ غونتې د دې هغه یا تاسو که یو منټ صبر وکړئ جي تاسو که یو منټ صبر وکړئ که نه پرېږدئ د ناظم صاحب لږ پرېږدئ یو منټ صبر وکړئ که تاسو فرض کړه لږ غونتې دا وکړئ که نه جي چې دا کم ریپرزنټیټیو له تاسو ورکړي دي که نه جي دې باندې تاسو لږ غونتې په دې چې د ګورنمنټ د طرف نه تاسو دا ډیوټي ده چې یاره تاسو دې باندې دغه وساتئ نظر وساتئ او د هغې نه پس چې دی نو تاسو دغه وکړئ ښځئ صحیح ده زه لږ غونتې دا کس یې لږ دا مطمئن کړم هغې نه پس زه بیا تاسو سره رابطه کوم السلام علیکم سر لږ غونډې کیمرا یو منټ جي یو منټ تاسو ما ته دا ووایئ چې دلته ستاسو آفس کې څومره سټاف دی زموږ آفس کې د 6 سټاف دی 6 دی ښه زما رو کې دوه ځل زه راغلم یو په ګیټ باندې ګیټ کیپر ولاړ او یو تی دا باقي څلور څه شول دا فیلډ یو چې کوم دی هغه د شپې راځي چوکیدار او دوه کسان فیلډ کې دي دوه کسان فیلډ کې دي دا دوه کسان چې ما ته انټرویو اجازه نشته نه نه اجازه خبره نه ده زه راغلی یم لاړ ډي جي آفس ته ډي جي آفس ته راشه زما نوم جلال دی ته زما جلال صاحب زما لږ راشه زه تا ته وایم آفس ته لاړ شه خیر دی یو منټ اوس دا آفس دی د ټاون 2 او دلته چې دی شپږ سټاف دي که نه زه چې تېر ځله راغلم یو څوکیدار او اسسټنټ ډایرکټر نو چې کوم مین کس دی ریلیونټ کس دی هغه کس دلته نشته دی دویمه خبره دا ده چې یاره دلته همدا یو کس یې هغه ناست دی او هغه هم چې دی نو ما ته لکه باقاعده پراپر طریقې سره ما ته نه ښکاري چې یاره دا به د دې سایلونو چې دی د هغې هغه مسایل به حل